السلام علیکم مرګرو د یو نوي ویډیو سره تاسو ته مخاطب یم. دا لینزو علاقه ده، دغه مخامخ غرونه چې ښکاري دا برانخیل دي، دا دامان دی د خواجه وس نه بره. دې ځای نه روانېږم او برانخیلو ته به ځم، پنډیالی ته پیکه غونډ به وځم. دې علاقې ته وګورئ ملګرو. دا مخامخ دا پل چې ښکاري دې ته نوی نیر وایي. تقریبا 50-60 کال یې وشو، اوبه پکې لا نه دي راغلي، نیر یې جوړ کړی. دا د برانخیلو علاقه ده، دې ته اقرب ډاګ وایي. دا شارټ کټ د خواجه وس نه راوتې ایکه غونډ ته او د دامان. ملګرو دا د ایکه غونډ بازار دی، ایکه غونډ ته راورسېدو. ما څه وسی مخکې علاقه درته ښیم. دا هم د ایکه غونډ علاقه ده، دا د اوسپنې کارخانه ده، دلته د اوسپنې لیکېږي. سمه بجلي راکاږي، دی د لاسه په موږ باندې ده بجلي نه قیامت شو. دوی خو بیل ورکوي او موږ خلک خو بیل نه ورکوي، بس دې شی نه بجلي قیامت کړی په موږ. دا لاره کې دا نوی پمپ جوړ شوی، ډېر مزېدار دی. ورتاو به شو، تیل میل به ترې واچو. ملګرو د ډنډ علاقې ته راورسېدم، دې ته ډن وایي. دا د بکورې کارخانې دي، دا شمسیانې ورته لګولي دي. دې کې بکوره دغه کېږي، جوړه کېږي. دا د ډېر خوشې کار دی، مرګ له دعوت ورکول دي. 5-6 میاشتې کار دی پکې وکړه، بس بیا اخره کې زور راوځي، بس اسرائیل به دې میلمه کړي. دا د ډنډ علاقه ده، دا موړونه دي، دا خاص دې ته ډنډ وایي. ملګرو د دې خوا راتاو شوم، دغه مخامخ چې ښکاري دا پاس دغه غاښی دی، ګنداو ته دغه لار تللی، او دا روډ د برانخیلو دی، دا پنډیالی ته تللی دی. دا وګورئ دا د پنډیالی روډ دی، وینا هغه لرې ستنې چې ښکاري دغه غاښی دی، د ګنداو غاښی روډ ښکاري. موبایل خو یې نه راځي. د ملکنډ په سر به خېږو، په پنجېدارو څپلو وهه میخونه. دا مخامخ کنډو چې ښکاري دې ته به خېږم، په دغې به وړم هخوا پنډیالی چالو کېږي. دا هم د برانخیلو علاقه ده، دې خوا څه کلي وو خو کورونه ښکارېدل، ویډیو مې ونه کړه. نو بس نه هغه لرې چې ښکاري دغه کنډو، دغې نه خوا پنډیالی ده. ملګرو دا د پنډیالی علاقه چالو شو، دا یو کلی دی. نوم یې نه راځي. ملګرو دا نور کلي دي، بس پنډیالی دغه شاړه علاقه ده، که څوک یې پېژني. بهر ملکونو کې، پاکستان کې، بس کامنټ کې دې وایي چې داسې دي. ملګرو بس دا د برانخیلو علاقه ده. دې خوا دا روډ عیساخیلو ته تللی، ترکزي د عیساخیل، سیده ګنداو ته تللی، ډېرۍ ته تللی. دا برانخیل دی، او دا مخامخ روډ چې دی د عیساخیلو ته تللی، په
کې ځم. بس ملګرو دغه د پنډیلۍ چکر و، علامه آباد او خاص ساته والسلام.